یو نوابو اعلان په کلی کې وکړ چې هلکه څوک مولا نه کوي، قدر کې مولا پیدا شو نو تبا کوم. وی جی نه کوم، موږ مولا توب نه توبه ده. پټه صلاح کړې ده چې د دې نواب مطلب څه دی، راځي پټ پکې یو مولا کوي. پټ یو سړی هندوستان ته لېږلی دی او لسته کاله کې ښه عالم شوی دی او کلي ته راغی. چې راغی نواب ته وایي چې جی مونږ کې خو یو مولا پیدا شو. وی څوک دی؟ وی افلانې. وی تاسو یې راولئ؟ نو دې نوابانو ته که خیال وکړي دا غټې متکې پرتې وي. متکه پېژنئ؟ غټ بالښت، لوی کټ او غټ بالښت او توره یې راایستې ده او په بالښت کې داسې ایښې ده او مولا یې وله راوست. ها مولا صاحب کوم ځای کې د علم وکړو؟ نواب ورته د نوابانو خبرې مې اورېدلي چېرته؟ د خانانو خو به مې اورېدلي که نه؟ خان نواب ها علم دې وکړو؟ او جی هم ښه عالم شوي. وی او جی څه خو پاتې نه دي؟ وی نه جی یو ټکی هم نه دی پاتې، ټول کتابونه مې خلاص. ویل ګوره ملا صاحب څه به پاتې پکې؟ ویل نه جی بس تورې ته لاس کوا نواب چې دې سټ ته والا برابر کړه. ویل تا ویلي چې خدای یو دی؟ خو چې داسې کوي تا ویلي چې خدای؟ ویل جی ما خو نه دي ویلي چې خدای یو دی. بس توره نواب کې خوا کلی خلقو ته وی ما چې درته وی چې مولا جوړ نه کوي. کدا مولا وی نو د تورې په کتو سره د خدای د یووالي نه انکار وکړو که ونه؟ ځای وی ما تاسو ته پېژندلي وایي چې تاسو کې که مولا جوړم شي توره به نه شي کولی. نو عزیزانو تورې مورې به ټولې درته پته ولګي او د ملک به ګورې چې جس کی لاټي اس کی بینس. دا ټول به د خان د خولې نوکراني تماشا به وکړي په دې څو ورځو. نو دا زمونږ د ژوند حال دی. پاتې شو دین عزیزانو چې مونږ ځان ور سره پوره مانوس کړی نه او دین هم زده کړی نه، نو تر هغې پورې خدای سره هم زمونږ ګډ جوړ نه جوړېږي. نو چې هر کله دین دې زده نه کو خدای سره دې ګډ جوړ نه دی جوړ او دنیا کې دې دا حال دی، نو نه خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر. القاء عرفانی پورے میں در تارس کولو چې قرآن کی آیات راځي یمحو الله ما یشاء، الله محو کوي هغه شی چې کوم د رضا وشي. لوح محفوظ چې څه لیکلي دي چې د خدای رضا وشي نو هغه محو کی د هغې په ځای نور څه ولیکي. دا دغه کار. مجدد الفسانی رحمت الله علیه د زامنو یو استاد مولانا طاهر نامه و. نو مجدد الفسانی رحمت الله علیه مراقبه ده او مراقبه کې عزیزانو داغه نظر په لوح محفوظ پریوته. اوس دا 13 جمعه ما تاسو ته ویلو چې مراقبه دا هغه علم ده او هغه شان دی چې دی وخت کې مونږ پیژنوم نه او نه پی زبزوز دا خبرې درته کوم، زما دا یقین دی چې تاسو پې پوهېږئ هم نه، دا مې یقین دی. پیژنده خو یې پرېږده، دا مې یقین دی چې پوهېږئ هم پې نه چې مراقبه څه ته وایي. نو مجدد الفسانی رحمت الله علیه مراقبه کې دا هغه وحی عرفانی او وحی القایی ده په لوح محفوظ نظر پریوتو. نو دا د زامنو استاد چې کومو مولانا طاهر سے دا پاس په لوح محفوظ لیکلو شقی. شقی معنی بدبخت. نو دې ډېر خپه شو او خیال یې وکړ چې دا سړی خو زما د زامنو ډېر خدمت کوي او په لوح محفوظ چې بدبخت لیکلی دی د دې نتیجه دا چې آخر الامر به دی جهنم ته ځي. نو مجدد الفسانی رحمت الله علیه فرمایي چې ما ته د خپلو بزرګانو اقوال رایاد شو چې د نیکانو په دعا باندې الله پاک تقدیر هم رد کوي. نو تقدیر کی بیا دو قسم دي.
تاسو علم کلام وینا خو پریدا او کتیم پریدا خو بہرحال تقدیر کے دو قسم دی، یو تقدیر مبرم دے او یو تقدیر معلق دے. نو تقدیر معلق چھ دے الغا اللہ پاک د نیکانو په دعا باندې رد کی، لکه حدیث کې راځي چې یو سړی نیک کار کوي چې د داو د جنت منځ کې یو لیش فاصله پاتې شي، نو یو داسې کار تی وشي چې بیا د داو د جهنم منځ کې یو لیش فاصله پاتې شي. بد کارونه کوي چې د داو د جهنم منځ کې یو لیش فاصله ای، یو کار تی داسې وشي چې بیا د داو د جنت منځ کې یو لیش فاصله پاتې کیس پتہ نه لګي. مقبول عبادت په ټولو عبادتو کې پټ دی، ایس پتہ نه لګي چې دا الله زیات رضا چې دا غ پڅ شي کېدا. جمعات نه براوته 200 نفل بدی کړی، تسبیح بدی اړول، خو چې جمعات نه روزه لکه بدی داسې څه تیر شوی چې یاره نن خو مې ډیره خواري وکړه، اغار سدلاړه دور شو. بار چلار شي یو سړی به ولاړی د ننبئی دکان سره چې وګیا او یو اتانه راواله او د ننبئی نه ورته یو روټه والے ورته امونځونه به په مخ درويشته شي او په دې یو روټه بستاو د جنت منځ کې یو لیش فاصله پاتې. نو مقبول عبادت په ټولو عبادتو کې پټ دی د پاره دی چې یو نه کوي تبنو اسرا کے ہر نیکای تب ورتر غاڑا وزی اور نیکای دا بنوے چی دا لارا کی کانے پروتے دا بلا تنی کی مڑا خو زخپتی وارا وا نا زرگونا منزونا بستا یو طرف تی لارے نا کانے دیخوا کول چی تپی سوک تندکو نخوری دا اب لرشی او دا قبول شی پدے با جنت تلار شی. ما خبره پوهیږم. نو مقبول عبادت په ټولو عبادتو کې پټ دی، هیڅ پته نه. عاشقان ډیر پراته رمضان دی په درد سنم، عاشقان ډیر پراته رمضان دی په درد سنم، خدای په خبر دی چې د یار مینا بچا سروي. معشوقي عاشقان خو ډیر زیات دي، اس دا ایس پتہ نہ لگی چې د معشوقی منظور نظر سوک دے، ایس پتہ نہ لگی یو معشوقه دا زرگونه عاشقان او د معشوقی په نظر کې څوک دے دا پتہ یا خدای ته پتہ ده یا د معشوقی اړه ته پتہ ده چې دا غیړه چا سره. نو زما عزیزان مجدد الفسانی رحمت الله علیه دعاګانې شروع کړې چه بار الہ دا سڑے خودیر محنتی او خواری کا سڑے دے او په لوح محفوظ شکیلی کلے شوے دے. خدا ته په کرم او مهربانی س زمانہ پس مجدد الفسانی رحمت الله علیه ته پڑھ کے القاء شوا چې مراقبه وکړه چې په لوح محفوظ وکړه نو د شقی په ځای سعید لیکل شوی، یعنی د نیکبخت بدبخت په ځای نیکبخت لیکل شوی. ڈاکٹر اقبال ہوئی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، یہ خاکی افری فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اس علماء لکھی کہ تقدیر مبرم کی بیا دو قسم ہے، یو تقدیر مبرم بلوح محفوظ او فی علم اللہ، یو تقدیر مبرم دیتا ہوئی چې دا الله په علم کې معلق وي او په لوح محفوظ مبرم لیکل شي. نو دغه مبرم چې دا الله په علم کې معلق وي دام دا الله والو په دعا باندې رد کی. عزیزانو دعا ډیر خشه او هغه دعا ډیر خشه ده چې تنه او تا پسې پشي شازو کو تنه ته خبرم نه او تا پسې پشیشا
یو خدا زمونږ د ملک دعاګانې دي کنه دا پیرانو میرانو له چې ورشه صاحب دوانه به مې نو باسي موټی والا ګرم کې نو یا الله دا هسې اکو بکو دي چې ته نه خبرم نه او زه تا پسې په شیشه دعا. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو صحابي راغی عمره ته روانم دعا راته وکړه هغه دعا به درته وکم ان شاء الله چې تلار شي خو ورته یا اخیا یا اخیا لا تنسانا فی دعائک اے رور ګوټیا چې التما دعا نه يرني التما د پرم دعا عمر فاروق دعا ډېر خشه رسول الله صلی الله علیه وسلم ندی فرمایلی چې اذان وشي نو دعا کوي. علماء لیکلي دي چې په دوه ټیمه کې دعا چې دا الله ته ډېره قبول ده. یو چې اذان ختم شي او دعا وکړي لا سوچته او کنه اوچته یو چې اذان ختم شي او یو چې خطیب خطبه وای د جمعې په ورځ یو خطبه وای او کینی او بل تپاسی په دغه ټیم کې چې صدوا دې وکړه نو خدای قبلای. ٹھیک شو. یو د جمعې په ورځ حدیث کې راځي چې د جمعې په ورځ یو داسې وخت دی سار د نور خطو نوالا د جمعې په ورځ تر نور پرې وته پورې په دې ټیم کې یو وخت داسې دی چې د سړی هر دعا ور سره ور برابر شي بس پارټي کې خدای قبلای. نو د جمعې ورځ چې د عزیزانو ټول ورځ په دعاګانو تیرو چې هغه وخت خدای در برابر کی او پکې دعا قبول شي. اذان کې وګوره دعا ته محتاج جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وګوره اللهم رب هذه الدعوه التام اذان نرست دا دعا وی خلک وابعثه څنګه ده وابعثه مقاما محمودا. پیغمبر فرمایلی دي چې د اذان نرست ما د پاره دا دعا کوي چې خدایا ما غ مقام محمود تولې. معلومیږي دا چې په جنت کې یو داسې زیاده چې پیغمبرم ورته محتاج. زما په خبره پوهیږي کنه نو زه تا د احتیاج نه بار خو نه یو کړ مونږ خو 24 غنټه خدای ته محتاج 24. تاسو خیال راغی ته تاسو خیالو کې زمونږ د ملک جګړې دي صاحب مانځه نرستو دوا شته او نشته او کوا او مکوا او کنه. یو ورځ دلته یو طالب ماته وی ویره تقریر خو دې ډېر خو کو خدا سنت نرستو دي چې دوا وکړنو دغه لګه خنوا زال تستړې مم یو چې د منځو شي دلته مانه مسلو تاسو کې بیا غوسه غوندې راځي دماغ ستړي شي مورتل بچیا داس چل دی چې د خدای پاک ته زمونږ ډېر کارونه پاتې او ته غواړو یې کستا ورته حاجت نه مې کوان خو ما متنګوا کستا ضرورت خدای ته نه کنه مې کوان نو بس 4 دی خیو چت پاسې دولار سنت نرست دوا عزیزانو دا یاد لرئی. مفتی کفایت اللہ رحمه الله تعالی و تبارک د هندستان پزمکه دومره لوی عالم تیر شوی دی که د ټولی دنیا علم په یو تله کې واچي او د مفتی کفایت الله علم په بل تله کې واچي نو دا به پدرون شي. د دومره لوی علم خاوند اغلی کلی دی چې سنت نرست دوا کڅوک فرض او واجب نه غني لازم نه غني نو بیا جایز ده. زما په خبره پوهیږي موږ چې وشو بس خبره خلاص شو کار دی ځان له دعا وکاو تختا که لازمه مولا نه غني یو خدا چې مولا دعا و نه کړو ته د دې زین نه سي کافر
مانځه نه رسته دې دوا ونه کړه نو بیا هلته ترک واجب دی. بیا هغه ملا ته پکار دي چې نه یې کوي چې د قوم د لاسه پې فرض او واجب ګڼي. او که ملا آزاد و زه آزاد یم. ما که دلته ونه کړه تاسو ما د مرۍ نیوی شئ. څه ټیپر هم په ما خرڅ کړي دي. خیال هم راغی دي ځئ خپل کار کوئ چې لازم یې نه ګڼي نو مفتی کفایت الله لیکلي چې بیا جایز دي بس جګړه ختمه شوه. زما په دې خبره پوهېږئ. نو عرض مې دا و عزیزانو چې خبره د جګړې نه سوا په افهام و تفهیم هم حل کېږي. زه او ته خو د کتاب تابع خلق یو، د ائمه تابع خلق یو. تاسو خیال راغی بیګا یو سړی ما نه تپوس کو چې جی عربو ته تلم هغې خو ټول دلې لاس ږدي او منځ کوي په دې سینه لاس ږدي. مال هغې مور منځ دا منځ مور نه یاد کړی دی. نو مور خو یې دلته لاس یې خو ویلې رښتیا دی. نو پوی خوشم چې دا خو بس خالی په لکۍ نیمګړی دی نور برابر دی. مال ته بل ټایم بیا راشه بیا به دې پوی کړم. نو کېدی شي وې سبا به د جمعې مونځ ته راځم نن راغلی بیا د دې معافي غواړم. دې خوا وګورئ دلې لاس نامنه لاندې لاس دا توسع فی الدین ده. توسع فی الدین دې ته وایي چې لاس ته کدلې کې خو منځ شو کدې دلې کې خو منځ شو کدې دلې کې خو منځ شو کدې زوړند ونیو قرات ته ویلو منځ شو. زما په خبره پوهېږئ. دې ته وایي توسع فی الدین. په دین کې ضیقت او تنګي نشته فراخي ده پکې. غوږونو ته ګوتې وړل وګورئ 3 روایت راغلي. پیغمبر دې ځای ته لاس کول او نیت تړل دام شته. دې منکبینو پورې اوږو پورې دام شته. الا شحمتیل اذن د دې غوږونو تر دې پیسکو ته مخامخ کولو ګوتو پورې دام شته. نو کچا داسې وکړو نیت یې وتړل کچا داسې وکړو کچا داسې وکړو. 3 واړو کې توسع ده نیت وتړلی شو اسم ذایقه نشته. د ائمه اربعو په دې کې اصولي هیڅ اختلاف نشته چې که غوږونه دې راونه نیول د شیخانو غوندې نیت مې وکړو نیت مې کړی نیت مې وکړو هلته ته امام رکعت هم وکړي دی غوږونه راکاږي بیختې وځه خو بس الله اکبر که خلاصې کوه. د غوږونه رانیولي نیت مې وکړو نیت مې کړی نیت مې وکړو نیت مې کړی او 4 رکعاته او 4 رکعاته او 4 رکعاته په دې قهر دا زمونږ سپینګیري اخته یو بوډا مې چې ژوندی پرې نه خوی د دوی د لاسه لاسه تنګ په دې قهر اخته خو پوی نه دا لویه ګناه ستا ده چې تا علم نه دی. علم وې ایس تکلیف به درته درته ایمانی ویم. زه په دې خپل زړه کې ښه مطمئن یم الحمدلله ثم الحمدلله. د خدای لاک شکرونه په قرآن او حدیث په اصولو یې پوه کړی چې څه اصلي دین دی د هغې په اصولو پوهیم ما ته هېڅ تکلیف نشته او نه ستاسو دوا په کار ده راته مخامخ چا جرأت کړی دی داسې ډېر کوڅه موسه په شیشه لګیایي بجګر مولا دا خبره داسې کړې او دا داسې کړې. هغه ورځ یو سړی راغی وی تا په تقریر کې دا پلانه خبره داسې کړې ده زمونږ مولا خو چې داسې نشته ما ته لږ مال راوله. نو په سبا راغی وی جا خو وایي چې زه نه ورځم ما چې نه راځي خو دروغ وایي غلط وایي ظالم ته لږ راوله چې ما پوه کړي که زه تقریر کې غلطه خبره وکړم زما دا ایمان دی چې برملا به معافي وغواړم او به وایم چې دا خبره ما غلطه کړې ده توبه به وباسم چې خدای دې ما ته معافي وکړي. توبه به وباسم. عزیزانو ما هیڅ کار د عجب او د غرور لاندې نه دی کړی. ځان ته غټ کتل به زه څه شی یم زه څه یم. ما په خدای قسم دی چې دا د کوڅو په منځ سپی ما نه ښه دی په منځ سپی چې چینجي پکې شوي ما نه ښه دی ځکه هغه سره به د خپل عمل حساب نه کېږي او ما سره به حساب کېږي.
ما نسپیم خړی زه څه شیم یا ما کې به غرور څه غرور خو د هغه ذات سره ښایي چې څوک یې څه کولی نه شي څوک ورته څه ویلی نه شي کائنات ټول د هغه ملک دی هر قسم تصرف چې پکې کوي د هغه خوښه ده غرور خو د هغه د شان سره ښایي بنده به څه او د هغه غرور به څه ما په پاکستان کې غرورونه لیدلي تکبر مې د پاکستان د بادشاہ ما د جنا صاحب تقریرونه اورېدلي په دې صدر کې را روانو زاغه وخت کې نوې مولا شوی ما یو غریب سړی د ګلونو ګنټه ور اچوله چې یو پړق په دې مخ وای ما غرور د صدر ایوب لیدلو ما غرور د یحیی خان لیدلو ما غرور د بوټو خان لیدلو دا ضیاء الحق چې خدای لګا د وړو پیشو جوړه کړی دا دکې لګ غرور کا خیالو کوي نشته هر چا ته قبله او کعبه او خلای چنګنی ولی هر وخت بیت الله شریف تمنډه کې ور پورې ځانو مګي چې خدای په قبر کې کرا کې لړمان کې او کار څه کې خو چې پاکستان نه مې ونه خوځه نو په دغه لګ خبره ټینګه شوه نو عزیزانو غرور مونږ څه شی یو مونږ کې به غرور څه مونږ څه تاسو دې ځان ته وګورئ چې ځان کې لوی تسمار خان درته ځان کې وای ته چې زکام دی وای تراشه کنه زه خو دوايي دکان کې ناستم چا تاسو داسې یا براش داسې پوزه به نیولې پښې سبا در باندې زکام دی خلای په یو زی سترګې په بل زی سپېګمې بل خوار تیارتی کیږي تاسو څه شي څه نو مونږ بچي او زمون غرور بچي نو در بهارا کا شوت سر سبز سنگ خاک شو تا گل بیرو یا درنګران کزان ګلونه کول غواړي نو خاورې شي نو رنگ ګلونه وونی سي مثلا تاسو د شاتو د مچای غبین کلیدلې اوس د شاتو مچکای دومره غوندې شي د دې مچای په دې دماغو کې دا ماده چا چولې دا چې تلاړه شه یا په ونو کې یا په غرونو کې یو داسې جال جوړ کا او بیا غ جال په غاړه او غیر چاپیر څوکیدارانو دروا عزیزانو دا بتا ست پته نه دا د شاتو مچکو کې هم یو مستقل عالم دی او مستقله دنیا ده یو د دې بادشاہي د دې عام شاتو مچونه لغون دی لوی د هغه بادشاہ آرډر داوی چې د دې غبین نګیر چاپیر څوکیداران ولاړي د هغه څوکیدارانو کار داوی چې کومه موچای چې بار لاړ شي او د ګلونو رس راوړي نو اول هغه موچای چک کی ګرانو محترم اوریدونکو دا بیان د مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب تاسو اورید دا به تاسو ته په خبر خار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سے فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي ټلیفون نمبر دی 255 چې اسنه چې دی موچای چرتا بجای د ګلونو د رس راوړو چرتا په غنګای نه ناستا او بدبوئی نه وروي نو هغه څوکیداران چې دی د موچای اول چک کینو هغه نرستوي بیا غبین تپریدي چې اوس دنه نه لاړش قرآن کریم کی سورت النحل مستقل صورت کې د شاتو د مجکو بیان دی او د دې د زندګۍ د نظام بیان دا میګی دي چې تاسو ګورئ میګی دې کې مستقله بادشاہي ده او مستقل نظام دی پکې
بادشاہ دے، پولیس دے، فوج دے، سزا و جزائے دا مستقل نظام دے. قرآن کریم کے د میگو مستقل بیان دے. کم صورت ورته ہوئی؟ صورت نمل. نمل عربی کی میگی توائی. په دې صورت نمل کې مستقل بیان دے د میگو، او بیان داسې دے چې یو ورځ د سلیمان علیہ السلام تخت په هوا روان، نو میگو بادشاہ آرڈر وکړو چې فوراً ټول میگی سړو ته ننوځي. دا خبره هوا یوړه او د سلیمان علیہ السلام په دې غوږ کې وکړه چې د میگو بادشاہ آرڈر وکړو میگو ته چې تاسو سړو ته ننوځئ، دا تخت تیریږي چې پایمال نشي. سلیمان علیہ السلام حکم وکړو چې دا تخت کېدی او د میگو بادشاہ راوغوښتو چې زه ظالم یم چې خلق پایمالوم چې تا آرډر وکړو. چې اوس د بادشاہانو دماغ ته وګوره. الله اکبر. د میگو بادشاہ دی او داغه دماغ ته وګوره، او د پاکستان د بادشاہانو دماغ ته وګوره. عزیزانو نن ټول ملک د خدای په قهر عظیم دی وجه نه گرفتار دی چې قرآن کریم نمون سبق د ژوند نه دی اغستی. که د پاکستان بادشاہانو په دې 40 کاله کې سورت نمل او سورت نحل مطالعه کړی نو نن بستا د پاکستان نم داسې شی جوړ وی لکه چین دی، ہندوستان دے، روس دے، امریکہ دا. نن بتام اسمان سره خبرې کول. نن ستا د بار ملکونه د دنیا د آیټمو ایجادات چې کوي دا ټول سبق اغي د قرآن ناغسته، او ټول سبق د هغه فطری وحی ناغسته دی چې کما القا دوی ته په دماغ کې قدرت کړي. خدا بدبخت قوم په 40 کاله کې قرآن کریم ته نږدې نه دی راغلی. سبقونه ویلي دي، بی ایم اے، ایف اے ڈبل ایم اے، ایل ایل بی دا ټت پت دای کړی دي، او په نوکرو باندې لګېدلی. سی ایس پی یا پی ایچ ڈی کړی دا، په نوکرو لګېدلی دي. به د ورځې په دفترو کې بسکټي خوري او مازیګر ماښام ښځې رواني کې هغه لوبۍ را لوبۍ. نور د دوی دماغ دغه توزګار نه دی چې دوی څه فطري ایجادات وکړي یا د ملک د ترقۍ څه اسباب جوړ کړي. دغه ته زمونږ ملک وزګار دی. مونږه د خدای په قهر اخته یو. سزمون کمزوري دي، مونږ هم دوی سره اخر د مالګې په غر کې پریوته ونو مالګې اوس وزول. جاوید مالګه پلیته شو دا خر په کې پریوته ده. ایو بزرګ ولاړو هغه آنکه درکانه نمک رفته نمک شو. کم خر چې د مالګې په غر کې وګرځي دا خرم مالګه شو. نو مونږم د دې پلیتو په ډند کې ورغورځېدلی یو. مونږم قرآن نه چې دی یو زیارت جوړ کړی دی او چرته مالدار سرمایدار مرشي یا بیمار شي پیوي وایو چفرا چفي کو په باندې او خپل مفاد مد نظر کړی دي. دا سبق مونږ دی قوم ته چرته او نه خو د چو بدبخت قوم. نن د دنیا ملکونه انګريز ولی جاز جوړي او تی ولی نشي جوړولې. انګريز ولی بحری بیړه جوړي او تی ولی نشي جوړولې. ستاد تمامو کارخانو مشینری چې دا هغه د بار ملک ناراضي
دغه اوسپنې او دغه ایټمي ذرات خو هغه ملکونو کې دي او ستا ملکونو کې دي، ته ولې نشي جوړولی او هغوی یې ولې جوړولی شي؟ ولې تا څه تندر والی او تا سره دا فکر نشته؟ عزیزانو تاسو نه دي لیدلي یا لیدلي یا نه لیدلي یا که لیدلي دي ورته خیال نه دی کړی، دا د ورسک ډیم چې جوړېدو د انګریزانو جوړول. کومه طریقه چې د ډیم د پاره اختیار کړې وه، ستا د انجینیران او اکسیانان دا به د سربو میخو غوندې خټ پرسېدلې خېټه پرته وو او انګریزانو به ستا په دې دریاب کې دننه بورینګونه کول او په بورینګ کې به په خپله کوزېده او پکې به سیمټ او شګی اچول. ستا د ملک اکسیانان او انجینیران پرېږده چې ټیکدارو سره لب جب وکړي، کمیشنو سوداګانې ور سره وکړي او د ټیکو فیصلې ور سره وکړي چې دا د 500 لکو ټیکه در کوم او 10 لکه به زمایي او 10 لکه به ته پې سخاوري ری ولګې او څه به بچ کې او څه به څه شي او څه به څه شي. ستا د ملک انجینیران دا کار کوي. د پردي ملک انجینیران راغلي او ستا دا ورسک ډیم چې جوړولې زه ورغلی وم، ما یې تماشې کولې. دا د توربیلې ډیم چې درته چا اچولی دی، ستا د پاکستان هغه قرنی که چې د قبر نه روځي او کفنې په سر نیولی، د توربیلې غوندې ډیم به جوړ نه کړي، دا درته انګریزانو جوړ کړی. دا سیای چین چې نن ته وې چې دا د چین سړک مونږ جوړ کړی، د چین سړک، دا سړک درته چینیانو جوړ کړی دی. ورشه تماشا وکړه چې په کوم رنګ یې جوړ کړی او څنګه یې بوتلې. ته سړک یې جوړې، ستا سړک یې خو نن جوړي، سبا پکې دا سوري شي وي، دا غارونه پکې شي. اوس بیا لوبه جوړه ده صاحبه، کونسلران به پاس کی. ضیاءالحق او جنیجو په غبرګو سترګو وړاندې شي د ملک ته د الیکشن ډېر ضرورت و چې دا ملک د خدای په قهر اخته دی. د دې ضرورت و چې واړیانو جمعدار که جوړ شو نو څه پې او که جوړ نه شو نو څه پې. کوم الیکشن باندې چې د ملک دارو مدار دی هغې ته نږدې نه راځي. بیا د هرې صوبې وزیر اعلام چې دی د توتاگر کی غوندے ادرولی په ٹی وی باندھے ہو، یہ الیکشن بہت اچھے ماحول میں ہوگا، ہم نے پولیس فورس استعمال کریں گے، ہم ملیشیا اور بارڈر استعمال کریں گے، زنانہ الیکشن پولنگ سٹیشن پہ یہ ہوگا وہ ہوگا. دې ملک ته ډېر ضرورت خو ډېر خدیدا خلک خدای پاک دې نور په قهر عظیم گرفتار. دا پاکستانیان خدای پیژندلی که خاوره زمولی دا او مړم نو راشي په قبر می متیازي وکړي په دې پاکستان چرته چې دا بے ضمیر او بے غیرت قوم. تاسو ګورئ دې خلقو سال جوړ کړي، هر یو ځان له یو د مور میړه پیدا کړی دی او ځان سره یې ګرځي. هر یو چې ګوري یو منداڼو یې رانیولی، دغه ته نه ګوري چې لکه دا خر دی، ټټو دی، سړی دی، غوی دی، چرته د سړي زوی دی، بني آدم دی، او بس منداڼو یې مخکې کړی دی او صاحب یو غویمت بیګاره ته چا وی دلته یو کلي کې وی 9 کسه ولاړ او 9 واړو سره صاحبه دا د خوشاټر زامن مرګري. نو ډېر ښه خدای پیژندلی یې ان شاء الله خاوره ورته ګوري. ډېر ښه کار دی، مبارک هم شه خدای پیژندلی. که دې ملک قوم کې غیرت وې او دوی کې ایمان وې چې د بلدیاتی الیکشن اعلان وشو، بیک آواز به ټول قوم ویلې وې چې تو لعنت ستا په دې مخ او په دې الیکشن، مونږ الیکشن نه کوو. بایکاټ وې د ټول ملک. هغې ته پته ده خو د موسی علیه السلام ته شیطان یو ورځ وویل چې
جی ما هیڅ غلطی نه کړی او دا خلق زما نامه بدنامي چې دا د شیطان حرکت ده ما هیڅ نه کړی نو موسی علیہ السلام ورته وی چې اورځي تراشه او ټول اورز بدل تما سره ناشتي بار بنوځي ګورو چې د خار کې څوک جګړه کوي کنه کوي ټول اورځي موسی علیہ السلام سره شیطان تیر کړه مازیګر شو اس کیس را نغه چې پلانی ځای کې دماکا وشو ابل اورز بیا دماکا وشو اندر شهر وشو الو یو سره ونیو یوی ونیو چې ویني چا په کو نه ومنډلو ام سکړو تاسو خدای هلاک کا چې هلاک شي خو چې ووم نیو چوکیادګار کې اعلان وکي او راوي باسي او د دې قوم په مخ کې ته سر قلم کوي چې ووم نه متصب پولیس به دا غي انټاروګیشن کوي ما ته معلوم دي د پولیس انټاروګیشن پولیس د لاسه خود د ملک بیړه تبا ده پولیس به انټاروګیشن کوي وونی و خراوی باسی کړي نو پردی بچی کباب کړ پردی ماشومان مړ کړ او سړی ونی و اب انټاروګیشن کوي پښتنې به تی څوک کوي ډټ کا گوا ډډو تاسو خیال راغی د قوم بچی علالیږي او کباب کیږي لګیا دي اوس عزیزانو زمونږ ملک شیخ سادی مونگا سپی جنو یا مولانا روم سپی جنو کنه جی مونگ ہوس دیو رزو کې که خیالو کئی اول د منبرای په غمو اوس چې د میرای په غم یو چې میر بسوک جوړیږي د خار کې تاسو ګورئ او د کلو ملو کې کلو کې چیرمن بسوک جوړیږي لکه په تورا بلا د ټولواله شو خو څوک به میر شي یا څوک به چورمن شي سب بلا خو به پیوشو څه غم وړي کم بخت او بدبخت چې شپه او رزم بل غم نشته خو بس اړت خړت جوړ دی الته په صاحب حکومت اعلان وکړي چې میر چې دی هغه به مسلم لیگ جوړیږي دا ملک د مسلم لیگو د پلار ټیکا ده جونې جوې په مدینه منوره کې اعلان وکړ چې 80% منبران چې دی هغه مسلم لیگ کامیاب شي مدینه کې ته په خبر ګستر ګړوند شي اوس په مدینه کې تاسو سره د مسلم لیگ وغم الته خود پیغمبر روزه ته ودرېګا درود وایا سلام وایا دعا وکړه پاکستان ته چې خدای زې وزیر اعظم ما پروردگار ته پکې د قهر او غضب نه مون خلاص کې د بمبارون هم خلاص کې خدای دا پردي بچی چې کباب کیږي د ملک له د خیر اسباب جوړ کې پټه پړون شال تدا دعا وکنه ته 80% مسلم لیگ کامیاب شي دا استعمال زه خو تاسو ته ایمانی وایم چې دغه جمعې مونږ ورکولو نه مې تور شوی کار کلمې پرې خو یزایرو را لری کېږي دا څه ملک دی یا دا څه قوم دی ورځ بیرته در باندې د دشمن جاز راشي پرون چې تا د لنډي کوتل نه اتلس امبولنسو کې د بم کباب شوی خلق راوړه اتلس امبولنس او بیا حلم نوے پرون د 400 دا ډې نه دی سمره خلق په بمونو تیکه شوی خلق راوړه ورځ بیرته نو پرون راته یو اخبار والا ټلیفون کړو وی چې څه بیان ورکول غواړي مال یو 2 شعر دي که پکې دا وراواله
नोर से बयान हो माल न रहे वैलो आया माला शेरू न दादी कोई जालिम है और कोई मजलूम, कोई जालिम है और कोई मजलूम, कोई आका है और कोई महकूम, है कोई तख्त के बनाने में, है कोई तख्त के बनाने में, कोई तख्ता पे है नहलाने में। चरत सुख लग गया जी तख्त जोड़ई, हुकूमत जोड़ई, इख्तिदार जोड़ई, कोई तख्ता पे है नहलाने में। चरत द मोर यो बचे दे प बम के अलवते दे प तख्ता प्रोते लंबई कबर द पारे तैयार है कोई तख्त के बनाने में, कोई तख्ता पे है नहलाने में। कहीं जीनत में मस्त है दुल्हन, कहीं मैयत का सिल रहा है कफन। चरता खजेनास्ती दी नावे जोड़ई, बार सड़ी पर जंज रागली दी क्लाशन को पे और सरदी और डजे कई और चरता दमड़ो कपने गंडले की न दा शेरू नदी का दा अखबार की लिखल है दा जमंग मल्क नजमा अजीजान और अर्ज दाओ कि मुल्क नंद अल्लाह तला पर अजीम कहर और गजब के गिरफ्तार अजीम दिन मख के गोरई छे नोर बचकी नन खबर पोई पोई मोई नहीं दरूस सदर चे अमरीके ततले शपग जरा सहाफियान अमरीके तरसी दिली सहाफी पेजने मामा बताओ वो यो तैफदा अरब सर चिकम दी यो मिनट पोई नशवे मामा पोई नशवे मा खुदर तवे जमा हो बेड़ा घर का तो पोइशवी कना आगा दा खुदा सादरा तखलक नास यही कना ची खबर न पोई गई शपग जरा सहाफियान अमरीके तरसी दिली शपग जरा आओ प अमरीका के प तमाम मुल्क अजीब व गरीब चिरागान दे चिदरू सदर गोरबचोफ अमरीके तरागले स्ताद मुल्क वजीर और सदर चिबल मुल्क तलारशी नु द अगा मुल्क सरबरा वर्ता वही अडे तन राजी या वर्ता कम कुसडब वजीर रौलीगी या वर्ता सुख सेक्रेटरी रौलीगी कि वर्ष जाज नेरा कुसका और आय वाला चरता होटल के ना दा स्ताद मुल्क इज्जत है अरब मुल्कुनु ततले दे पता लगा वही चे शाह फहद द सऊदी अरब सरबरा चे दे शाह फहद रागले दे एयरपोर्ट तक दुई रिसीव कोल द पारा ख्वागुई त पता न कने चे दा खैर गुफ्तोल रागली दी नु चे तालब मलंग राशि दरते वही चे पैसा रावड़ी खुदे में बखा नु तब वरपासी तस वरपासी वरपासी खूब आगा चाला चित्त पोई चिदा से सड़े रहा है चित्तदा पोई चिदा खैरमार दे स्पेलनी लुगे कोलो वाला रहा है नु तब वरपासी दाद दे सरबराहान दलास स्ताद मुल्क इज्जत ते पबार मुल्क की ब्या पदी पोई
چې ستا د افغانستان مذاکراتو کې هیڅ پیشرفت نشو. د روس او د امریکې منځ کې د افغانستان مسله همدغسې مرداره پاتې شوه. هیڅ پیشرفت پکې نه کېږي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې امریکا ستا د ملک خپل سټیټ جوړول غواړي او امریکا تا خپل غلام جوړول غواړي. نو پیشرفت د افغانستان مسله کې نه کېدو یو لویه وجه دا هم ده. دلته تم خوشحالي چې خدای د کابل جوړ او مکې ولې که په کابلیانو راوریږي نو په تاسو هم راوساسي که نه. ستاسو هم ورسره نیستی غوسې شو. دا تاسو د خدای دپاره د کابل والاو خدمت کوئ. نو دا د اورېدو خبرې نه دي راشي چې درته وښیم. نو عرض میں دا و عزیزانو چې ملک د دې بحران کې نخته دی لګیا دی چې دینه مخکې به څه کېږي. که د دشمن جاز راشي او ستا په فوجي کیمپ بم راوغورځوي ته په ایمان ووایه چې دا اعلان جنگ دی که نه دی. زه اوس د ملایم دی جماعت کې ناست یم او یو سړی کوتک په لاس راغی او په جماعت کې په ما راکېښ وی. نو دینه سوا بل څه شته چې زما او د هغه جنگ به پې کېږي؟ بل څه شته؟ نو په یو ورځ ستا د لنډي کوتل فوجي کیمپونه وویشتل او په بله ورځ یې درته د باجوړ وویشتل او پرون یې درته په چارسده کې وویشتل او ته لګیا یې د بار ملکونو دورې کې او د کرکټو تماشې کې. یو بله نری غوندې خبره هم پکې ده او دا تپوس به کوم چې بله ورځ یې دوبۍ ته د جلیل کبابي کباب چا غوښتي؟ دا چا غوښتي؟ دوبۍ ته د پېښور د نوتي او د جلیل کبابي کباب چې څوک غواړي وای په ایمان درته وای چې د دنه لوی بیغمه به د خپل ملک نه بل څوکي دوبۍ ته. نو عرض مې دا و عزیزانو چې زمونږ ژوند خو انتهایی خطره کې دی او مونږ ته د ایس منټ هم پته نه لګي چې هر چېرته ناست دی نو ته په امن کې نه یې. که په کور کې په امن کې نه یې، که په دکان کې په امن کې نه یې، که په لاره روان یې په امن کې روان به او غړز به شي تیکه تیکه به پروت. د ملک د بې امنۍ دا حال او حکومت سره غم د دې دی چې الله دا د چواړیانو مشر جمعدار بم مونږه مسلم لیگ جوړو. په دې ملک کې دا نور خلق د خدای بندگان نه دي یا د نورو په دې ملک کې څه حق نشته؟ دا د مسلم لیگ کو جایگیر دی. د ایمان تقاضا دا ده او ایمان دا ده چې د هرې صوبې سربراه اعلان وکړي چې ټول ممبران آزاد دي چې څوک یې خوښه یې هغه د میر جوړ کړي. په کار خدا څه دي؟ ټول آزاد نه، ټول راوغواړي او لاس ورته بربند کړي چې دا ګورئ کرت کوئ او نه جي مونږ څه ویلي په مونږ دا ممبران دا د مور په ورني کې ما پېژندي دا ممبرانو ایمان به زه تاسو ته وښیم تاسو چې ورته زمبی زمبی کېدی او دا کامیاب کړي دي دا به درته زه وښیم.